سلامونه او نیک هیلې خوږو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. یعقوب داوري یم د یوې بلې ویډیو سره ستاسې په خدمت کې. Deutsch auf Pashto Lektion 9 Das Personalpronomen یا ضمایر شخصي چې ورته وایي. ضمایر شخصي څه شي دي؟ ضمایر شخصي هغه لغت دی یا هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای استفاده کیږي او د نوم د تکرار څخه مخنیوي کوي. دا ضمایر شخصي دي چې مثلا په پښتو کې موږ ورته وایي زه، ته، هغه، یا هغه مثلا نر یا ښځه، موږ، تاسې د جمع دپاره مثال 6 نفره دي تاسې، هغوی یعنی دریم شخص جمع، او تاسې د احترام دپاره یو نفر یاست، ښاغلی یاست، د تاسې کلمه څخه استفاده کوو. صحیح؟ چې په جرمني کې ich یعنی زه، du یعنی ته، هغه د نر دپاره، sie هغه د ښځې دپاره یعنی هغه ښځه، es هغه بېجانه شی یعنی مثلا نه نر دی نه ښځه دی، خنثی دی، نیوترال دی. صحیح؟ wir موږ، ihr تاسې، sie چې غټه لیکل سوي وي هغه احترامانه کلمه ده، او sie چې کوچنکه لیکل سوي وي هغه جمع د هغوی دپاره. چې په انګلیسي کې مې هم دا درته لیکلي دي ich, I, du, you, sie, es چې he, sie, she او es, it. wir, we, ihr, you او sie یا کوچنک sie, they. دلته غټ سی دې ته نه وایي، یعنې په دې ځای کې دا زی چې دی دا دی معنا نه ورکوي یا دی، ځکه دا احترامانه کلمه ده او په انګلیسي کې ټولو ته یو ده، یعنی خاصه کلمه نشته ورته، لکه په پښتو یا پارسي کې چې شما یا مثلا تاسې. یو وارې بیا تکرارو. ich زه، du ته، sie es هغه چې د نر دپاره، sie د ښځې دپاره او es د بېجانه شي دپاره. wir موږ، ihr تاسې، sie چې غټ لیکل سوی احترامانه کلمه ستاسې دپاره یعنی تاسې، او sie چې کوچنک لیکل سوی یعنی هغوی. دا اوس زموږ د نن ورځې درس Das Personalpronomen. هیله ده چې یو شی مو ځینې زده کړي وي، د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او ښه وخت ولرئ.